Assalamu alaikum او په خیر راغلی. Once again welcome to the class. Dear students, په نننی کلاس کې به زه تاسو ته د انګلیش هغه سنټنسز درښایم کم چې موږ په روزمره ژوند کې د خوشحالۍ په موقع ډیر زیات استعمالوو. کله چې موږ خوشحاله یو نو دا سنټنسز ډیر زیات استعمالوو. که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو کایندلی دا سبسکرایب کړئ زما د سپورټ دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. What a joyful moment. څومره د خوشحالۍ لمحه ده. What a joyful moment. څومره د خوشحالۍ لمحه ده. په کوم وخت کې چې تاسو ډیر خوشحاله یې که نه او د هغې وخت انتظار کوئ تاسو وایئ What a joyful moment. څومره د خوشحالۍ لمحه ده. I'm so happy right now. زه اوس ډیر خوشحاله یم. I'm so happy right now. زه اوس ډیر خوشحاله یم. ځکه الله پاک زما هغه کار وکړو، الله پاک زما هغه دعا قبول کړه. So I'm so happy right now. Congratulations on your success. کامیابی و مبارک شه. Congratulations on your success. کامیابی و مبارک شه. د دې کامیابۍ نه تاسو مخکې ډیر زیات محنت کړی دی نو اوس درته کامیابي مبارک شه. Congratulations on your success. How wonderful this day is. دا څومره شانداره ورځ ده. زمونږ ملګري چې دی راټول شوي دي او په یو ځای کې چې دی خپله پارټي مناوو نو how wonderful this day is. دا څومره شانداره ورځ ده. I'm overjoyed by this news. زه په دې خبر ډیر خوشحاله یم. I'm overjoyed by this news. زه په دې خبر ډیر خوشحاله یم ځکه دا زما دپاره یو ښه خبر دی. د دې نه ماته ډیر څه زده کیږي. I'm overjoyed by this news. Your achievement deserve a palace. ستاسو کامیابی د ستاینې لایق ده. Your achievement deserve a palace. ستاسو کامیابی د ستاینې لایق ده. یعنی دا کامیابی چې دا ستایلو دپاره ده. What a fantastic surprise. څومره په زړه پورې حیرانتیا. What a fantastic surprise. څومره په زړه پورې حیرانتیا. تاسو دغه شانتي څیز چې دی هغه مخکې نه وي لیدلی یا داسې موقع یو مخکې نه وي لیدلی نو تاسو وایئ What a fantastic surprise. Let's cherish this happy moment. راځئ چې د خوشحالۍ لمحې نه خوند واخلو. Let's cherish this happy moment. راځئ چې د خوشحالۍ لمحې نه خوند واخلو ځکه دا بار بار نه راځي، دا په ژوند کې یو ځل راځي. What a beautiful sight. څومره ښکلی منظر دی. What a beautiful sight. څومره ښکلی منظر دی. یخه هوا ده، ښکلی چې دی چمن دی، غرونه دي. تاسو وایئ که نه What a beautiful sight. Today is a day of joy. نن د خوشحالۍ ورځ ده. Today is a day of joy. نن د خوشحالۍ ورځ ده ځکه زموږ فیملی ممبرز هم راټول شوي دي، ملګري هم راټول شوي دي نو موږ وایو Today is a day of joy. Your presence make everything brighter. ستاسو موجودګي هر څه روښانه کوي. Your presence makes everything brighter. ستاسو موجودګي هر څه روښانه کوي، هر څه رڼا کوي. تاسو په محفل کې نه بیا ټول خپوي. I'm grateful for this happy occasion. زه د دې خوشحالۍ په موقع مننه کوم. I'm grateful for this happy occasion. زه د دې خوشحالۍ په موقع مننه کوم چې زما ملګري ورته راغلل او په دې کې شریک شول. نو موږ به داسې وایو May your happiness multiply. ستاسو خوشحالي دې سیوا شي. May your happiness multiply. ستاسو خوشحالي دې سیوا شي. موږ پې خفه کیږو نه، زموږ ورور یې، ستاسو خوشحالي دې د دې نه نوره هم سیوا شي. Sharing laughter with friend is priceless. د ملګرو سره خندا شریکول بې ارزښته دي. Sharing laughter with friend is priceless. د ملګرو سره خندا شریکول بې ارزښته دي. Priceless, powerful, valuable. قدر چې کم دی سیزي. Today feel like a dream. نن د یو خوب په شان احساس کوي. Today feels like a dream. نن د یو خوب په شان احساس کوي. چې یار ما چې ځان ته یو خاکه جوړه کړې چې دا څیز به کوم دا څیز کوم نو هغې ته دا وایي Your smile brighten the room. ستاسو مسکا کوټه روښانه کوي. Your smile brighten the room. ستاسو مسکا کوټه روښانه کوي. تاسو ښکلې جنۍ وینئ که نه تاسو ورته وایئ هلک ته چېرته ونه وایئ ګورئ که نه سر به یې دله مات کړی. Your success bring joy to everyone. ستاسو کامیابي ټولو ته خوشحالي راوړي. Your success bring joy to everyone. ستاسو کامیابی ټول ته خوشحالي راوړي. ستاسو مور پلار پې هم خوشحاله شي، وروڼه یو پې هم خوشحاله شي. May your joy last forever. ستاسو خوشحالي دې تل پاتې وي. May your joy last forever. ستاسو خوشحالي دې تل پاتې وي. تاسو دې چېرته هم خفه نه شئ. تاسو ډېر زیات سټرګل کوئ، محنت کوئ. تاسو دې چېرته هم خفه نه شئ.
I am so glad to be part of this celebration. زه ډیر خوشاله یم چې د دې جشن برخه شوم. I am so glad to be part of this celebration. زه ډیر خوشاله یم چې د دې جشن برخه. Thanks for inviting us. مونږ ته د بلنې دپاره مننه. Thanks for inviting us. مونږ ته د بلنې دپاره مننه. تاسو څوک چې دی بلنه دل درکړي مطلب میلمانه یو کې تاسو چې بیا رخصت اخلئ تاسو ورته وایئ Thanks for inviting us. که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب چینل ته وزټ وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې ویډیو خوښیږي نو کمنټ لایک لازمي کوئ د دې سره ماته حوصله افزایي میلویږي نو زه بیا نور هم هڅه کوم چې تاسو لا نوی کورس راوړم او تاسو ښه پوه کړم. Thanks for watching the video.